مالکیار د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې پرته هغه سیمه ده چې خلک ورته د دې ولایت له بېلابېلو ځایونو ورځي او د خوښۍ څو شېبې پکې له ملګرو سره یو ځای نمانځي. که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي او هوا هم ډېره ښه نه ده، خو د ژمي له نږدې وتو سره سم خلکو د ساعت تېرۍ لپاره ورته تازه مخه کړې. نن ورځ یوه ډله ځوانان دغې سیمې ته راغلي او غواړي د جګړو یو عالم ناخوالو او ناامنۍ په وطن کې په ګډه څو شېبې خوښۍ ولمانځي. د اتڼ کلیپ. دلته له راتګ سره سم یوه ډله ځوانان له موټرونو کښته کېږي، له ډوډۍ خوړلو مخکې ګرده دایره جوړوي او اتڼ پیلوي. خپل کارونه یې له پیله سره ویشلي دي. څوک ګډا کوي، یو شمېر یې بیا د پخلي لپاره ځانګړي کړي، خو ځینې یې بیا کار نه کوي او غواړي د دغې سیمې له ښکلا خوند واخلي. دنګو غرونو ته وخیږي او د لاندې لیرې پرتو سیمو سیل وکړي او د ځانونو تصویرونه وکاږي. د اورګون اوسیدونکی ثمرګل ثمر د مالکیار په باره کې معلومات راکوي. دغه سیمه چې ده د مالکیار په نوم سیمه ده چې د اورګون ولسوالۍ اړوند دی. دغه سیمه چې ده یو ځانګړی ښکلا لري، ډېر ښایسته منظرې لري. دلته اکثره وخت ځوانان په د نوي کال په ورځو کې او په اخترونو کې دلته راځي، میلې کوي او سازونه وي او ټالونه اچوي، زنګوګانې اچوي. اوس نږدې یوه بجه ده او دغه ځوانان په خپل لاس پاخه شوي خواړه خوري. که څه هم د وریجو او روش پر پخولو یې زیات وخت ضایع کړی، خو دوی یې ځکه په ډېر خوند خوري چې ذایقه یې ښه ده. دوی ګرده ورځ همدلته تېره کړه، خو د ورځې په وروستیو کې یو بل کار هم کوي. څو متره لرې نښه ږدي او په نوبت سره یې د غبرګو ټوپکو په واسطه ولي. خو ځوانان دلته په راتګ سره هیله شي چې په هیواد کې تلپاتې سوله راشي او په دې ولایت کې دې ته ورته ښکلیو ځایونو ته لاړ شي. جمیل غیرت وایي که سوله راشي نو د هیواد هر وګړی به کولی شي هر ښکلي ځای ته له ملګرو سره یو ځای لاړ شي او ښه ساعت تېري وکړي. لکه څنګه چې نن موږ تاسو دلته سره یو ځای شوي یو چې دا د اورګون ولسوالۍ ډېره لرې پرته سیمه ده. په دې سیمه کې سره یو ځای شوي یو او خپل بنډار مو ترسره کړو د سولې په فضا کې. واقعا که چېرته سوله وي، په هر ګوټ کې ځوانان کولی شي چکرونه ووهي، د خپل ژوند نه پوره خوند واخلي. د پکتیکا ولایت د مرکز په شمول په بېلابېلو ولسوالیو کې داسې طبیعي ښکلې منظرې شتون لري، خو خلک هلته د ناامنیو له امله نشي ورتلی. په ټوله کې خلک غوښتنه کوي چې د دې ولایت په هغو سیمو کې بډایه او شتمن خلک چې هغه امن لري او خلک ورتلی سي، سرمایه ګزاري وکوي، تر څو پورې له یوې خوا ولس ته د ساعت تېرۍ زمینه برابر سوي او له بلې خوا د خلکو اقتصاد ورسره پیاوړی سوی وي.